د راستنېدونکو کډوالو ستونزو ته پر رسېدو د اسلامي امارت د رهبر ټینګار د هوا له سړېدو او د افغان کډوالو د راستنېدو د شمېر له زیاتېدو سره هممهاله ارګ اعلان وکړ چې د اسلامي امارت رهبر د کډوالو ستونزو ته د رسېدو عالي کمیسیون له غړو سره په لیدنه کې سپارښتنه کړې ده چې د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت افغاني سره میاشت او طبیعي پیښو سره د مبارزې اداره د راستنېدونکو ته خوراکي او نغدي مرستې وویشي. په دې ناسته کې هغوی ته لارښوونه وکړه ترڅو د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت له زیرمو څخه اجباري راایستل شویو کورنیو ته غنم او نغدي مرستې وویشي او دا راز افغاني سره میاشت او طبیعي پیښو سره د مبارزې اداره او د مهاجرینو چارو وزارت له خپلو شته امکاناتو څخه په استفادې د روان ژمي لپاره راستنو شویو مهاجرینو ته مرستندویه بستې برابرې او وویشي. شیخ هبت الله اخندزاده همدارنګه د کډوالو ستونزو ته د رسېدنې عالي کمیسیون غړو ته سپارښتنه کړې چې راستنېدونکو ته د سرپناه د جوړولو او ځمکو د ویش لړۍ د چټکه کړي. همدارنګه علي قدر امیر المؤمنین حفظه الله تعالی د کډوالو ستونزو ته د رسېدنې عالي کمیسیون مسؤلینو ته لارښوونه وکړه چې راستنو شویو کډوالو ته د سرپناه لپاره د ښارګوټو جوړولو او د ځمکو د ویش بهیر چټک کړي او ټولو جبري اخراج شویو کډوالو ته د ځمکو توزیع پیل کړي. ورته مهال د کډوالو د حقونو یو شمېر فعالان له نړیوالو مرستندویه بنسټونو غواړي چې په ژمي کې راستنېدونکو ته د بشري مرستې ډېرې کړي. مسئولیت بنیادین سازمان‌های جهانی این است که از فاز صدقه به فاز توانمندسازی حرکت کنند. اگر نهادهای بین‌المللی نتوانند زیرساخت‌های اشتغال و خدمات اجتماعی را در مناطق مهاجر فریز تقویت کنند، چرخه فقر و مهاجرت معکوس دوباره تکرار خواهد شد. این مسئولیت شامل فراهمسازی سرپناه موقت، تامین مواد غذایی، دسترسی به خدمات صحی و آب و آشامیدنی سالم، حمایت روانی، اجتماعی و کمک به تامین معیشتی میباشد. تر دې مخکې هم د کډوالو ستونزو ته د رسېدنې عالي کمیسیون راستنېدونکو کډوالو ته د لومړنیو اړتیاوو خوراکي، روغتیایي او نغدي مرستو تامین لپاره له چمتووالي ډاډ ورکړی و.